یوه شپه هیڅ نه وو، نه ستوري، نه سیارې، نه وخت، نه فضا. په ناڅاپه یو چاودېدونکی راز د ابدي چوپتیا زړه وچاودېد. دا یوه چاودنه نه وه، دا د هستۍ پیل و. دا هغه شیبه وه چې هیڅ په هر څه بدل شول. خو دا چاودنه ولې وشوه؟ له کومه او تر چا؟ هیڅ نه وو، نو دا هر څه له کومه راغله؟ په نننۍ ویډیو کې به 14.8 میلیارده کاله شاته سفر وکړو، تر هغه شیبې چې ټول کائنات یوازې یوه ذره و، یوه ذره چې خپل ټول اسرار یې پټ کړی و، د بیګ بنګ نه تر ستورو، کهکشانونو او تر انسان پورې. دا یو داستان دی د شتون، حیرانتیا او د لوی راز. تاسو فکر وکړئ چې تاسو یو داسې ځای ته ولاړئ چیرته چې نه وخت شته، نه ځای، نه فضا، نه ماده، نه انرژي او نه ژوند. بالکل هیڅ هم نشته. همدلته د تاریخ تر ټولو لویه معما شروع کیږي. یوه نقطه وه، دومره کوچنۍ چې حجم یې 0 و، دومره درنه چې ټول کائنات پکې بند و. دا نقطه نه لیدل کېدله، نه لمس کېدله، خو همدا د هر څه پیل و. دې ته سینګولاریټي ویل کېږي، د کائناتو جنین. او بیا یو ناڅاپه بې سابقه پیښه وشوه، یو زورور غږ، یو طاقتور فشار. نه بم وچاودېد، نه راکټ، خو بیا هم هر څه پیدا شول. موږ دې ته وایو بیګ بنګ یا ستره چاودنه. بیګ بنګ یوه نظریه ده، یعنې زموږ د کائناتو پیل د یوې زبردستې چاودنې نه شوې وه. هماغه چاودنه چې ساینس یې بیګ بنګ یا سترې چاودنې بولي. تقریبا 14.8 میلیارده کاله مخکې ټول کائنات، ستوري، سیارې، کهکشانونه، ځای او حتی انرژي ټول یو ځای په یوه کوچنۍ له بېحد نه زیاته ګرمه او فشارناکه نقطه کې راټول وو. او بیا ناڅاپه داسې یوه چاودنه وشوه چې نه یوازې انرژي خپره کړه، بلکې فضا، وخت او مادې ته یې هم پیل ورکړ. یعنې دا جهان نه و او ناڅاپه جوړ شو. دا مفکوره د مشهور برېټانوي ساینسپوه سټیفن هاکینګ لخوا ډېره پراخه شوه. ده وویل کائنات له هیڅ نه پیدا شوي او دا د فزیک قوانینو تابع ده. خو دلته خبره نوره هم حیرانوونکې ده. قرآن کریم چې شاوخوا 1400 کاله مخکې نازل شوی، همدا خبره یې ډېره واضح کړې. په سورت انبیا 10 آیات کې الله تعالی فرمایلي دي: آیا نه ګورې هغه کسان چې کافران شول چې آسمانونه او ځمکې سره نښتې یوه ټوټه وو، نو موږ هغوی سره جلا کړل. ساینس خو اوس دا خبره وکړه، خو قرآن کریم دا خبره زرګونه کاله مخکې کړې وه. دا هغه وخت و چې نه ټلسکوپونه وو، نه لیبراتوارونه وو او نه سټیفن هاکینګ و. نو که چیرې ساینس وایي چې بیګ بنګ حقیقت دی، قرآن کریم مخکې له مخکې هماغه حقیقت تشریح کړی دی. خو مخکې له بیګ بنګ نه څه وو؟ دا تر ټولو لویه پوښتنه ده. ساینس وایي مخکې هیڅ هم نه وو، وخت لا نه و پیدا شوی، فضا لا نه وه رامنځته شوې. ته نشي ویلی چې د چاودنې نه مخکې، ځکه وخت هم له همدې پیښې وروسته پیدا شو. دا داسې ده لکه ته چې وایي د وخت نه مخکې وخت څه و، یا د یکشنبې نه مخکې کومه دوشنبه وه. د فهم نه هیخوا خبره ده. خو پوهان وایي چې دا یوه نقطه وه، د ټول کائنات زور پکې بند و، ټولې ذرې، انرژۍ، قانونونه، حتی ته او زه، دا هر څه همدلته بند و. خو تر څو پورې شاوخوا 14.8 میلیارده کاله مخکې ناڅاپه دا نقطه وچاودېده، یا ښه ووایو پرانیستل شوه. یو انفجار نه، بلکې یو انبساط وشو، لا تر اوسه روان دی. دا پیښه یوه ثانیه وه، بلکې د کوانټوم کچې پر بنسټ تر ملي ثانیه هم تیزه وه. دا پیښه تصور نشي کېدلی، ځکه رڼا هم ترې وروسته وه. کائنات داسې ژر غځېدلي لکه یوه ګولۍ چې فضا کې وچرلیږي. دې مرحلې ته کوزمیک انفلیشن وایي، یعنې کائنات یو دم له ذرې نه تر میلیاردونو کیلومترو پورې وغځول شول. هر څه پیل شول، وخت، فضا، ذرې، انرژي، قانونونه. دا چاودنه د خدای یا قدرت احساس درکوي. که ته ایمان لرې نو دا به کون فیکون درته ښکاري. نو څه وشول کله چې بیګ بنګ وشو؟ اول خو کائنات ډېر ګرم و، بې اندازې ګرم، دومره ګرم چې حتی الکترون نشو جوړېدلی. دا د ذرې زمانه وه، هر څه انرژي و. بیا دا انرژي ذراتو ته بدله شوه. تر شاوخوا 380,000 کاله وروسته کائنات یخ شول، الکترونونه د اټومونو سره ونښت او رڼا یې ازاده کړه. دا رڼا اوس هم شته، موږ ورته کوزمیک مایکروویو بګراونډ وایو. دا د بیګ بنګ اصلي شاهد دی. تاسو شاید ووایئ دا خو کیسه ده، نو ثبوت یې څه دی؟ تر ټولو قوي ثبوت همدا مایکروویو بګراونډ دی. دا یوه ډېره یخه رڼا ده چې په اسمان کې هر څه ته برابره ده.